په انلاین بڼه د الکترونیکي تذکرې غوښتنه. د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کولو لپاره تاسو باید انلاین فورمې ډکې کړئ. د الکترونیکي تذکرې انلاین فورمې څنګه ډکېږي؟ پروسه یې ډیره اسانه ده. په انلاین بڼه د الکترونیکي تذکرې د غوښتلو لپاره لومړی د NID.NSIA.gov.AF ویب پاڼې ته لاړ شئ. د پاڼې په پرانیستېدو سره د ژبې برخه راښکاره کیږي چې د یوې ژبې په ټاکلو سره بلې برخې ته ځئ. په دې فورم کې د کورنۍ مشر لومړی خپل او بیا د خپلې کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکي. که د کورنۍ مشر متأهل وي د خپلې میرمنې او ماشومانو معلومات ولیکي. که د کورنۍ مشر مجرد وي د خپل پلار، مور، ورور او خور معلومات ولیکي. په دې پاڼه کې تاسو 4 برخې ګورئ. د نوې الکترونیکي تذکرې فورم ټنۍ کې کاږلو سره فورم ستاسو مخې ته خلاصیږي او تاسو خپل او د کورنۍ معلومات په ځیر سره ولیکئ. په پیل کې سیستم د غوښتنلیک کوډ تاسو ته درکوي چې تاسو باید هغه یادداشت کړئ. تاسو دا کوډ د نابشپړې شوې فورمې د بشپړېدو، پرنټ او تعقیب په موخه وروسته وکاروئ. د فورمې د ډکولو په وخت کې لارښود هرومرو ولولئ. خپل معلومات په ډیر ځیر سره ولیکئ. که چیرې د کورنۍ مشر مخکې الکترونیکي تذکره اخیستې وي د هو ټنۍ کې کاږي او د خپل الکترونیکي تذکرې 14 عددي شمیرې ولیکي. که چیرې شخص کاغذي تذکره ونه لري د تذکره نه لري ټنۍ کې کاږي او د 2 تصدیق کوونکو فورم ډک کړي. که چیرې کاغذي تذکره ولري نو د کاغذي تذکره لري ټنۍ کې کاږي. د خپلې کاغذي تذکرې د معلوماتو څخه په ګټنې دا تشې خانې ډکې کړئ. د دې ټنۍ په کارولو سره خپل انځور اپلوډ کړئ. انځور باید د جی پی جی یا پی ان جی یا پی ډی اف په فارمټ وي. د دې ټنۍ په کارولو سره د خپل تذکرې سکن شوی فایل اپلوډ کړئ. تذکره باید د جی پی جی یا پی ان جی یا پی ډی اف په فارمټ وي. د ورکړل شوي معلومات خوندي کړئ. ټنۍ باندې په کلیک کولو سره خپل فورم په موقت ډول ثبت کړئ. د خپل غوښتنې دا کوډ له ځان سره یادداشت کړئ. د کورنۍ د مشر اړوند معلوماتو له لیکلو وروسته د کورنۍ غړو د معلوماتو لیکلو ته وار رسیږي. د کورنۍ نوي غړي اضافه کړئ. ټنۍ باندې پر کلیک کولو سره بله پاڼه پرانیستل کیږي او تاسو د کورنۍ د هر غړي معلومات په ځیر سره ولیکئ. دا برخه د کورنۍ له مشر سره د افرادو قرابت په ګوته کوي. په دې برخه کې د هو او نه ټنۍ دا په ګوته کوي چې د کورنۍ کوم غړي غواړي تذکره واخلي او کوم غړي یې نه غواړي. که چیرې مو هو غوره کړ د مخکینۍ فورمې په شان د خپلې کورنۍ د غړي فورمه هم ډکه کړئ. د کورنۍ نوي غړي اضافه کړئ. ټنۍ باندې پر کلیک کولو سره د کورنۍ نور غړي هم اضافه کړئ. په دې فورم کې د واده شویو، مړه شویو، بهرني تبې لرونکو او شته غړو په ګډون د کورنۍ د ټولو غړو د معلوماتو لیکل حتمي دي. د کورنۍ د ټولو غړو د معلوماتو له لیکلو وروسته د غوښتنلیک تایید او لیږل پر ټنۍ له کلیک کولو وروسته بل پړاو ته ځئ. په دې برخه کې د خپلې فورمې پروسس او د تذکرې ترلاسه کولو په موخه د الکترونیکي تذکرې یوه څانګه وټاکئ. په دې برخه کې د الکترونیکي تذکرې څانګې ته د مراجعې نیټه او دلته هم د مراجعې وخت وټاکئ.
د بیرته فورم له ټنۍ څخه په ګټنې کولی شئ خپلې فورمې بیا وګورئ او د معلوماتو له کروالي څخه ډاډ ترلاسه کړئ. د نمونې پرنټ ټنۍ باندې پر کلیک کولو سره ستاسې فورم او د الکترونیکي تذکرې نمونه ښکاره کیږي. دا سیستم له تاسو سره مرسته کوي ترڅو خپل شخصي او د کورنۍ معلومات په ځیر سره ټایپ کړئ او د الکترونیکي تذکرې او فورمې نمونې تر چاپ وړاندې وګورئ. د تصدیق او لیږلو ټنۍ باندې پر کلیک کولو سره فورمې د الکترونیکي تذکرې د ویش څانګې ته استول کیږي. لکه څنګه چې ګورئ ستاسو غوښتنلیک په بریالیتوب سره لیږل شوی دی او سیستم ستاسو د غوښتنلیک کوډ تاسو ته وړاندې کړی دی چې د دې کوډ څخه په ګټنې تاسو کولی شئ د خپلې فورمې نور پړاوونه په آنلاین ډول تعقیب کړئ. دا کوډ له ځان سره یاداشت کړئ. دلته د پرنټ ټنۍ کیکاږئ چې ستاسو فورم چاپ شي. وروسته خپل فورم در سره واخلئ او ټاکل شوي څانګې ته په ټاکل شوې نیټه مراجعه وکړئ. د نابشپړ شوي فورم دوام برخه څه کار کوي؟ دا برخه یا ټنۍ هغه وخت کار کوي چې تاسو مخکې سیستم کې خپل معلومات لیکلی او ثبت کړی وي. که چیرې د الکترونیکي تذکرې څانګې ته په ټاکلي وخت مراجعه ونه کړئ، تاسو اړ یاست چې بیا آنلاین سیستم ته مراجعه وکړئ او خپل د غوښتنلیک کوډ د نابشپړ شوي فورم دوام برخه کې ولیکئ. ستاسو فورم به پرانیستل شي. تاسو خپله فورمه بیا وګورئ او د الکترونیکي تذکرې د ویش یوه څانګه د مراجعې نیټه او وخت غوره او خپلې فورمې بیا ځلې واستوئ. د الکترونیکي تذکرې د غوښتنلیک تعقیب برخه څه کار کوي؟ هر کله چې غواړئ د تذکرې په هکله د ادارې له اجرااتو څخه ځان خبر کړئ، اصلي پاڼې ته راشئ او دلته د الکترونیکي تذکرې د غوښتنې د تعقیب ټنۍ کیکاږئ او خپل کوډ په دې برخه کې ټایپ او د تعقیب ټنۍ باندې کلیک وکړئ. وروسته به پوه شئ چې ستاسو د فورمې کار کوم ځای ته رسیدلی دی. د فورم پرنټ برخه څه کار کوي؟ که چیرې تاسو خپلې فورمې د موبایل، ټابلیټ او یا بلې وسیلې څخه په ګټنې ډکې کړې وي او دې ادارې ته یې رااستوئ، تاسې کولی شئ اصلي پاڼې ته لاړ شئ او دې برخه کې د خپل غوښتنلیک کوډ په لیکلو سره د فورم پرنټ پر ټنۍ کلیک او خپلې فورمې چاپ کړئ. له آنلاین فورمې څخه په ګټنې خپله الکترونیکي تذکره په وخت سره ترلاسه کړئ.